إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یقینا صفا و مروه دی الله تعالی د نقش څخه دی. نو هر څوک چې د بیت الله حج کوي یا عمره کوي نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته چې د دې دواړې طواف وکړي. او هر څوک چې په خپل خوښه څه نیکي کوي نو الله تعالی شکر قبلوین کوي، ښه عالم دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یقینا کوم خلق چې هغه څه پټوي چې موږ نازل کړي دي چې ښکارا دلیلونه او هدایت دی، د دې نه پس چې موږ هغه په کتاب کې خلق ته بیان کړي دي، دغه خلق چې دی الله تعالی په دې لعنت کوي. او لعنت ویونکي یعنی ملائکه مؤمنان په دې لعنت ویایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر هغه کسان چې توبه وباسي او د ځان اصلاح وکړي او د حق بیان وکړي، پس دغه کسان چې زه د هغوی توبه قبلوم او زه ښه توبه قبلوونکی بې حده رحم کوونکی یم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بېشک هغه کسان چې کفر یې کړی دی او په داسې حال کې مړه شول چې کافران وي، نو دغه کسان په دې باندې د الله تعالی لعنت دی او د ملائکه او د خلق ټول لعنت. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. په دې حال کې چې همیشه به وي په دې لعنت کې د دوی نه به نه عذاب سپکړی شي او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي.